د 22 سال نوجوان چې دی نو 96 لاک روپۍ چې دی نو په آنلاین ګیمونو کې انویسټ کړې او 96 لاک روپۍ په دې باندې قرضه ده. ملګرو د دې یوه ډېره دردناکه واقعه ده. زما ټولو ته خوښ په پاکستان کې بله مخکې واقعه راغلې وه چې یو هلک چې و نو هغه آنلاین ګیمونه کول، په هغه کې روپۍ لګولې، تقریبا 75 لاک روپۍ په هغه باندې هم راغلي وې. د هغه نه پس چې دی نو بیا د هغې داسې ډرامه وکړه چې زه خوا کړی یم او ما له چا خوا کړی یم او هغه 75 لاک روپۍ غواړي. هغه ډرامه یې وکړه. ملګرو دې هلک چې دی نو ډېره زیاته عجیبه واقعه ده. ملګرو دا دې وایي چې زما یوه میاشت وشوه د په فوټپات باندې خپل ژوند تېرومه. ملګرو دې ویل چې په ما باندې 96 لاک روپۍ چې دی نو قرضه ده. پلار چې دی نو زه کور نه رایستلی یم، ورور زه د کور نه رایستلی یم او خویندې زه کور نه رایستلی یم. وایي چې ته د کور نه وځه ځکه چې ته 96 لاک روپۍ به موږ د کم ځای نه ورکوو. زه اوس چې یوه میاشت چې دی نو زه په فوټپات باندې زندګي تېرومه. زه دې لپاره تېرومه چې زمونږ چې کومه قرضدارې دي نو هغه رینګان کوي زمونږ کور ته او زما پلار وایي چې زه به قرضه څنګه ورکوم. د هغه نه پس چې دی نو په فوټپات باندې زندګي تېرومه. ملګرو دې ډېره دردناکه واقعه ده که نه. ملګرو وایي زما سره هېڅ څوک اوس نه دي ولاړ او 96 لاک روپۍ چې دي وایي دا چې دی په ما باندې قرضه ده. ملګرو وایي د هغه نه پس چې دی وایي ما آنلاین ګیمونه کوله، انویسټمنټ مې کاوه. د هغه نه پس چې دی نو تقریبا 96 لاک روپۍ په ما باندې قرضه وخته. وایي بیا چې دی نو یوه مور چې هستي ده چې هغه راته ویل چې که نه وایي ته کور ته راځه، خیر دا روپۍ چې دی دا به زه په قلاره لاره باندې ورکوم. هغه ټیچره وه ملګرو او نورو ټولو ته انکار وکړو چې 96 لاک روپۍ چې دي نو دا مونږ د کم ځای نه ورکوو او قرضدار یې مونږ ته رینګونه کوي نو ته د کور نه وځه. نو یوه میاشت چې دی نو ما په فوټپات باندې ویسته. نو زما ټولو ته خواست چې چېرته هم آنلاین ګیمونه مه کوئ، بیا پکې پیسې مه لګوئ، نو داسې کار به څه وشي. په دې ویډیو کې مونږ له عبرت د دې لپاره مونږ شیر کړل چې تاسو ته پته ولګي چې دا څیزونه چې دي نو پیک دي. نن سبا چې دی نو دا فراډونه ډېر زیات راوتي دي. نو دې فراډونو نه ځان وساتئ. دا کومه څیز کې چې انویسټمنټ وي نو دا چېرته هم مه کوئ. په آنلاین ګیمونو کې خپله زندګي برباد کړه که نه. 96 لاک روپۍ به دا اوس د کم ځای نه ورکوئ. د 22 سال نوجوان چې دی نو دا به بیا دغه 96 لاک روپۍ د کم ځای نه ورکوئ. ملګرو په دې ویډیو باندې ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ. تاسو په دې ویډیو په باره کې څه وایئ. زه خو ډېر زیات خفه کړم ځکه چې آنلاین ګیمونه نن سبا راوتي دي نو ټول خلک یې تباه او برباد کړو.